لړم لګ نظر ورکړه نه ده خدای خله چې د ښکر ورکړه نه ده برنهک به خلک والی په سړک کې لیواله د موټر ورکړه نه ده میلمانه باید تر سهاره پورې نار ده او چې بخیل دې ټغرې ورکړه نه
رټي راته وایي ډېر کې تنګ یم دغرنګه خوب چې بدل کړي نور ده او پیغورونه راکوي شام سهر خدایا باوسه درکړه سره نشته تاله رالم د خدای دوسته زما کېږي کې خطر په معاشر
کا د قرضدار نه په ډډه ډډه زما را پورته لیونی مینې را پورته مې کا د قرضدار نه په ډډه او ډډه زما را پورته مې لیونی مینې را پورته مې کا د جل کمیسه مې بورا ګلونه ځینې را پورته مې کا لیونی مینې را پورته مې کا چې قرضوه راله راشي زمې چونې را پورته مې لیونی مینې را پورته مې کا د جل کمیسه مې بورا ګلونه ځینې را پورته مې کا مرگ میں کی سلسلہ قبول ہے او دقر سوری غد بالکل نہ قبل ما او سر بیوا دل نارسی او دیس سوان بلو یلار کی شرموی چې فقیر وکړ سوي سوي فریادونه فقیر په چغو چغو جاړي د الله دوستو ته کول نصیحتونه مصري د بس کوي وسخانه او خانه سبند بس په پاک رسول نه کوي
پتش لاس سخاوت باوی صحابنا تاریخ بل بیان کړم د خفګان لرم تاګریش د حضرت بدل قیمه محمد ندیم ناسته شیر علی او فکر دوار را روان شوا اوس باوری خاچی بعد خوند داستان او پکم وقتی چې د کور خواته قریب شو شیر علی صاحب فقیر تشبولان ورتوائی اور پیز ماسا نشتا یہ فقیرن اللرم پیسو تان مطلب داو پاک سلپ تا خپش داغا خفگان زمانگا دا خفگان اوس بدا میرا بانی کوي زماسا دو زامن میری پکور کی ماشمان حقیقت کی او زما بلد مورده اجازت بتیرا واخلم فقیرا بیا بے بوزی دا گلون دا بستان پخفل قرص کی کافر تحوال کران او یہ فقیرت بخلاص کی تخفل زان
زبردست غلط کار چرې ونه کړم ځان به نه کړم پاک الله ته ګناهګار چې کافر له دې د خپل لاسه ورکړم ماشومان په ما په بند کې ګرفتار دا خبره ما ته ښه نه معلومېږي پروا نشته که په خپله شم په دار چا حالي ته فکر دا خبره وکړم او شیر علي صاحب شبکې ترا پکار دلکو دو ماشومان دي ناصر خان او دوران محمد خان شیر علي صاحب پکې ته په غوسه شه او فکر وایي خو به نه کوم داسې کارونه او ماشومان به مطلقې زما سندي که مې سر د تنې لرې کې په غوسه شیر علي صاحب ویل ښه ده فقیره نازولت مېلمه یې د غمخوار یې فقیره زه په خپله در سره ځم زر یې تاو کړدم ناله ذوالفقار عاقبت چې د فقیر سره روان شه په مزه مزه کوي دواړه رفتار شیر علي صاحب روان شه د فقیر سره داسې وایي دلدل کور کې شیسار د فقیر سره په لاره مشغولېږي او ورته وایي فقیر او شوخیار په کوم وخت کې چې ته ما باچا له بوځې او دا خبره ورته خو وایه په جار جار او ورته وایه چې راویسته مې غلام دی او بیا به زه ګرېږم او بیا به زه ګرېږم ته کښېنه په قنار غرض دا چې څه ډېر او غرض دا ده چې څه ډېر مزلې وکړه د میلونو په حساب به د غلط عاقبت ورسېدې هغه مقام ته ور داخل سې کړی وړه په دلبار په فقیر باندې چې زر روپۍ قرضه وه د هغه بادشاه نامه وه قهقهار قهقهاره څه دې راوړلې فقیره که سرمندې کوم د تا نه ویزار فقیر خو ویلې راویسته مې غلام دی ستا د قرض نه به ځان کړم وزګار پکې نشته ضرورت دا غلام به د خپل سر وای قیمت شیر علي صاحب را پاسې د باچا نه د زمري په شانتې نه ورګه خواله شیر علي ویل زم
او شیر علي ویل زما درې زره تنخوا ده یو روپۍ چې پکې کمی ناروا ده چې د درې زره نه کمه یو روپۍ وي هغه کار به په ما ټول د بېنصافۍ او باچا وویل چې دومره دا قیمت او ځوانه وایه تا کې څه د لیاقت شرطونه دې زما دا به پوره کړي ځوانه واوره ځان به پرې په اندازه کې بیا به 3,000 روپۍ در کومه تانه کې دې درې واړه کارونه وکړمه چې د خدای ورته ویلې ذمه وار یم څه چې وایي هر خدمت ته دې تیار یم زه به کومه کوي هر قسم خدمتونو ورې کې اجازت فقیر باندې ستا 1,000 روپۍ قرضه ده خلاصېدل په ما پره 1,000 روپۍ د فقیر کټه په تنخوا کې باقي 2,000 به نغدې ماله راکړې روپۍ 2,000 به ورکړې په تلوار شیر علي صاحب فقیر ته کړې په شمار شیر علي صاحب فقیر کلو رسخت افرین دې په داسې سخاوت خوشاله چې د خدای به اوس خدمت کوي بازار شد الدریا واوښتو بر غرا پرېوتو دریا په بله غاړه په دې وجه ځمکه ټوله شوله شاړه د سبا نه به شروع کې پکې کاره کمې بیا چېرته هبار شي دغه خاړه او ښې نامونه به بېشماره درکړم تاله او ته په کار باندې شروع که سبا
شو روان تماشې ته یې ولاړ کاپران شي د خدای کله د غر نه دي د چاپېر شي د خدای کله د غر نه دي چاپېره چې قوت ولله ورکړی و هله ډېره او چې که وکړله د الله اکبر چې یو منې یا مې لرې ګزار که دغه غر حقیقت کی چې بېشکه پهلوان دی اوس چې څومره تنخوا اخلي یم خوشانه راته ښکاري خالي مې د کماله شیر علي صاحب ویلي دوام خدمت راته وایه پسې زما دا سخت او بچه وویل پهلوانه یو ښامار او د ډېر وخت نه مخته دی په دې ښار خامار ته په قبضه کې نن سبا د راتلو په اندازه کې د باچا د خولې نه دغسې ګفتار شه شیر علي صاحب خامار ته څوکیدار شه چې نیټه به د خامار د راتلو شوله نو دغه ورځ به توپاني معلومېدله شیر علي او خمر با د سړي خوایي وسانه خیر غواړه رب دې خیر کې دلته جوړه معامله شه شیر علي او د خمر مقابله شه رب دې دا سخته پهچان راولي خمارو کله حمله په شیر علي شیر علي صاحب خولې تک ګزار مرمشي اری دا ځخانه دیوالو بدې ټوکلې په والو یو نور فوټه کې راځي شیر علي صاحب دی خولې تک ګزار
شمشیر د خامار لیتړم کتیر بیر چمره څومره شیرالي دننه تللو د خامار دوړه وخت کې بسېدلو پرند شیرالي په دې حالات شه پرند شیرالي په چالاکۍ شه د خامار نه به بیرون شه په لکۍ پرند شیرالي په چالاکۍ او د خامار را بیرون شه په لکۍ ګران اورېدونکو د شیرالي صاحب کیسه ده او ډېره ښکلې مزېداره کیسه ده فرمایش زرین خان عوض خان دکان نمبر 4 और दुकान नंबर 6 एक और खार कबाड़ी बाजार की याद से
لما